منظور احمد پښتين دا وخت تاسو د ټولو لرغون پښتون आवाज جوړ شوی دا درنا یا دا کم چې تاسو احتجاج وکړی څومره ترې مطمئن یې او دا درنا یا د کوم احتجاج وو غټه خبره ده د پښتنو د یووالي خبرې وي چې چا ویل چې دا به نشي را هغه پرې راغلې ده زموږ د دغې نه مطمئن یو او بیا د پښتنو په ډېر وخت نه بعد یو اواز پورته شوی دی او په پوره امن طریقه سره 11 ورځې دوی ناسته کړې ده او صفایي ډېر زیات خیال ساتلی شوی دی پښتون چې کوم اصل ایمیج و هغه دنیا ته پیش شوی دی د دغې نه موږ مطمئن یو حکومت چې کومې دعوې کړې دي هغه به رښتیا شي یا به نه شي رښتیا هغه خو به کتلی شي اوس خلکو پښتنو تاسو سره څومره ملاتړ وکړه د پښتنو ډېر زیات ملاتړ وکړه زه وایم د وزیرستان نه راواخله د کویټه نه راواخله ژوب نه راواخله تر بنو کوهاټ نورنګ لکي مروت قرک پېښور او خاص کر مردان چارسده صوابۍ شانګله سوات کراچۍ د هر ځای پښتنو ډېر زیات ملاتړ وکړو او د ټولو د زړه له تلې ټول مظلوم ولس یې شکریه ادا کوي له پښتنو نه علاوه تاسو سره بل څوک یو شول په کم شمار به کله کله داسې مشران راغلل چې هغه به پښتانه نه وي خو د انسانیت په خاطر به یې ملاتړ وکړو هغه هم موږ شکریه ادا کوو خپلو مشرانو هم شکریه ادا کوو د سیاسي لیډرانو هم شکریه دا زه نه ټول مظلوم ولس یې شکریه ادا کوي په حکومتي کچه تاسو سره چې کومې ژمنې وشوې تاسو غوښتو ته کومه کتنه شوې ده څومره پرې ډاډمن یې ژمنې وشي بیا ژمنې پوره کیږي او که نه پوره کیږي دې ته کتنه ده موږ اوس ګورو چې دا ژمنې تر څو پوره پوره کیږي او زمونږ چې کومې مطلب مطالبات وي مسایل وي هغه دوی وهماروېدل بیا یې مثبت جواب هم راکړه هغه که موږ د چا سره هم ملاو شوي وو جواب به یې مثبت راکوه د مسایلو د حل کوشش بیا کوه خو اوس موږ پښتانه اوس په دغه ژمنو باندې څه کار روان سوی دی او څه نه څه کار روان شوی دی د بېدرکه شوي کسان هم کورونو ته روان دي ماینونو صفایي هم خلک ټلیفونونه کوي چې شروع شو او ورسره د خلکو چې کوم نقصانات شوي وو د ماینونو کې د هغې دپاره هم دوی اعلانونه وکړل د پښتون په نوم پیل شوی پرلت دا تاسو یایئ چې ځنډولی شوی دی ختم شوی نه دی که ختم شوی نه دی نو راتلونکي کښې به تاسو تګلاره څه وي راتلونکي کښې په کویټه په پېښور او په واڼه کښې زموږ د جلسې بازر کې 2-3 ورځو کې اعلانونه وشي موږ ګورو چې هلته انتظامات څنګه کنټرول کېږي نو هغه چې څنګه موږ دا کچه وکړو په هغې نه بعد به موږ د هغې ځای د جلسې تاریخونو اعلانونه وکړو او بیا به پښتانه ته پیغام راوړو که یو مسایل حل هم شي بیا هم د پښتنو په یو ځای او اتفاق اتحاد کې ساتل دا به ډېره ضروري خبره وي او موږ به دغه ته هسې کوششونه کوو دغه یو پوښتنه چې تاسو غوښتنې که ومنلی سي تر هغې وروسته لکه تاسو په کومې شیانو باندې راچک شوي وي دا به ورته برسېره کوي چې دا کومو شیانو چې تاسو راچک شوي وی نو موږ په مورای عدالت قتل ایکسټرا جوډیشل کیلینګ نقیب الله محسود خاص کر نقیب الله محسود چا مړ کو هغه روانور هغه د ونیسي ایکسټرا جوډیشل کیلینګ د تفتیش وشي بېدرکه شوي کسان دی عدالت ته پیش کړي شي او ماینونه دې صفا شي او په خلکو د په ناخوښه پېښه نه بعد د تشدد کرفي نه کېږي نو دغه زموږ مسایل وي او که حل هم شي که دا ټولې حل شي بیا هم زموږ د پښتنو یو اتفاق اتحاد یو ځای ساتل دا ضروري خبره ده زیاتره موږ په سوشل میډیا باندې او له ځینې خلکو نه دا اورو چې دلته په حکومتي کچه کومې ژمنې کېږي هغه سر ته نه رسولی کېږي که تاسو دې غوښتې سر ته نه ورسولی شوې نو بیا به تاسو څه کوئ امید لرو سر ته به ورسېږي زموږ سوچ او فکر مثبت دی ښه دی پازیټیو دی او که نه ورسېدلې بیا به موږ یوه میاشت بعد د هغې ورځې نه چې کومه